بسم الله الرحمن الرحیم. نبی مدثر یم د لسم ټولګي د فزیک مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې یم. تېره ویډیو کې د لسم ټولګي فزیک مضمون په لسم لوست کې موږ او تاسو د وکتورونو محصله مطالعه کړه چې څنګه کولی شو د وکتورونو محصله لاسته راوړو. بیا مو دا وویله چې د وکتورونو محصله چې د هغه عموما موږ او تاسو په دوو طریقو سره لاسته راوړلی شو، چې یوې طریقې ته یې په خپله هندسي طریقه ویل کېږي او بلې طریقې ته یا جبري طریقه ویل کېږي. موږ او تاسو کولی شو چې په هندسي طریقې سره د وکتورونو محصله لاسته راوړو او په الجبري طریقې سره د وکتورونو محصله لاسته راوړو. چې په هندسي طریقه کې موږ او تاسو کولی شو چې په دوو طریقو سره د وکتورونو محصله لاسته راوړو، چې یوه ته په خپله د انتقال طریقه ویل کېږي، د انتقال په طریقه سره د وکتورونو د محصلې لاسته راوړل، او بلې ته په خپله متوازي العضله طریقه ویل کېږي، یعنې په متوازي العضله طریقه سره د وکتورونو د محصلې لاسته راوړل. همدارنګه د الجبري طریقه کې موږ او تاسو کولی شوی چې د فورمول په واسطه سره چې r مساوي کېږي په a مربع جمع b مربع همدارنګه جمع 2ab ضرب کوساین د تیتا د دې فورمول په واسطه سره د تر جذر لاندې د دې فورمول په واسطه موږ تاسو کولی شئ چې په الجبري طریقې سره د وکتورونو محصله څه په وکړو، په لاسته راوړو. نن زه د وکتورونو محصله چې موږ تاسو په الجبري طریقې کې د هغه لپاره یو فورمول ویلي او همدارنګه د دې لپاره موږ اته حالتونه وویله، چې شمو ویله اته حالتونه وویله او د هر حالت لپاره مو جلا جلا فورمول ویلي. راځو د دغه اته حالتونو په فورمولونو باندې بحث کوو او پر دې باندې ټولو باندې چې حلوو سوالونه حلوو. لومړی راځو لومړی سوال ته. لومړی یو سوال لرو. په دې سوال کې څه شی راته وایي؟ په دې سوال کې راته وایي وایي که چیرې د A وکتور مقدار اندازه مساوي په 2 سانتي متره سره صحیح دی، د B د وکتور مقدار اندازه مساوي په 4 سانتي متره سره، د ټیټا زاویه مساوي په 80 سانتي متره البته په 80 درجې سره، تاسو دلته محصله لاسته راوړئ. ګورئ دلته د دې لپاره موږ تاسو هیڅ حالت نه دی ویلی، دلته موږ د عمومي فورمول څخه استفاده کوو. حالت موږ داسې ویلی وو چې که چیرې د A د وکتور هغه مقدار مساوي د B د وکتور سره او په دغه وخت کې بیا د ټیټا زاویه مساوي سي په 80 درجې سره، د دې لپاره موږ تاسو یو حالت ویلی وو چې د هغه پر اساس باندې موږ تاسو یو فورمول ویلی وو چې د هغه پر اساس باندې موږ تاسو د دې چې راځي د دې هغه محصله مو راایستله چې هغه فورمول داسې وو چې r خپله مساوي کېږي په څه شي سره؟ په 3 ضرب a تر جذر لاندې. د فورمول په واسطه سره راایستي. خو دلته که چیرې موږ تاسو وګورو د وکتورونو مقدار یو د بل سره مساوي نه دي، نو دې لپاره موږ تاسو هیڅ کوم فورمول نه دی ویلی. راځو د عمومي فورمول څخه استفاده کوو. عمومي فورمول په داسې شکل سره دی چې r مساوي کېږي a مربع جمع b مربع جمع 2ab ضرب کوساین د ټیټا سره. راځو دې فورمول ته دغه معلومات ورته وراچوو او سوال څنګه کوو؟ سوال حلوو. د دې څخه داسې لیکو چې r مو مساوي کېږي a چې د هغه مو خپله مقدار یې څو دی؟ 2 دی، نو 2 مربع جمع د b مقدار چې دی هغه 4 دی، د 4 مربع جمع 2 ضرب 2 ضرب څه شی؟ ضرب خپله بیرته 4 صحیح دی. همدارنګه ضرب کوساین د 100 درجو سره کوساین د 80 درجې، دا به مساوي سي دا ټوله څه شي؟ تر جذر لاندې. د دې څخه دا مساوي کېږي 2 چې 2 په 2 کې دا هم 4، دا به څه رقم چې دا مساوي سي په 4 سره، 4 په 4 کې دا هم 14، همدارنګه 2 ضرب 2 دا 4 او 4 ضرب 4 دا هم څو دا 14. کوساین د 80 درجې خپله څو بیرته څو کېږي؟ کوساین د 80 درجې خپله 1/2 کېږي. راځو داسې لیکو چې د دې څخه مو r چې دی دا خپله مساوي کېږي 2 په 2 کې دا هم 4، همدارنګه 4 په 4 کې دا هم 14، 2 په 2 کې دا 4، 4 په 4 کې دا هم څو؟ دا هم 14 ضرب کوساین د 80 درجې خپله څو دی؟ 1/2. دا ټوله څه شي؟ تر جذر لاندې دا خپله مساوي کېږي. 4 چې راواخلو په 14 کې جمع کړو، لومړی به راسو دغه د ضرب کار به خلاص کړو. هر هغه عدد چې مخرج نه لري مخرج خپله څو دی؟ 1 دی. که چیرې موږ راسته ته د یو مخرج ورکړو صورت په صورت کې ضرب کړو، مخرج په مخرج کې ضرب کړو، 14 چې په یو کې ضرب کې دا خپله مساوي سي بیرته په 14 سره، یو چې په 2 کې ضرب کې دا مساوي سي په 2 سره، 14 تقسیم پر 2 خپله بیرته مساوي سي په 4 سره په 8 سره، نو دا خپله مساوي کېږي په څه سره؟ په 4 جمع 14 جمع 100 سره جمع 8 تر څه لاندې؟ تر جذر لاندې. 4 جمع 14 دا به خپله څو سي؟ 4 جمع 14 یې خپله هم شل جمع 8 دا خپله مساوي سي په څو سره؟ په 28 سره. 28 تر جذر لاندې r مو مساوي کېږي 28 تر جذر لاندې. دا چې د 28 مربع جذر دقیق نه دی، نو په دې خاطر راځو داسې لیکو چې دا خپله مساوي کېږي په څو سره؟ په 4 ضرب 9 سره. ولې 4 ضرب 9 بیرته خپله مساوي دی په 4 سره، په 4 ضرب 9 چې دی هغه بیرته خپله مساوي کېږي په 28 سره. راځو د دې پر ځای به ولیکو چې 4 ضرب 9 تر جذر لاندې
څلور ضرب اووه تر جذر لاندې څلور ضرب اووه بیرته خپله مساوي کېږي په څو سره په څلرویشت سره د دې څخه دا خپله مساوي کېږي په څو سره د څلور مربع جذر خپله دوه دی دوه ضرب دوه دا یې خپله څو دا یې هم څلور راځو د پر ځای به ولیکو چې خپله څوم دا یې دوه د څلور مربع جذر چې دوه دی د اووه مربع جذر دقیق نه دی نو داسې ولیکو چې دوه ضرب اووه تر جذر لاندې سانتي متر د دا سوال جواب وسو دوه ضرب اووه تر جذر لاندې سانتي متر یعنی په دغه حالت کې مو ار مساوي کېږي په دوه ضرب اووه تر جذر لاندې سانتي متر. همدارنګه راځو پسې دویم سوال ته. دویم سوال کې موږ ته وایي که چیرې د A وکتور چې دی د هغه مقدار مساوي سي په څو سره د A د وکتور مقدار مساوي سي په 3 سانتي متر سره همدارنګه د B د وکتور مقدار چې دی هغه مساوي سي په 4 سانتي متر سره په 4 سانتي متر سره ار تاسو پیدا کړئ په داسې حالت کې چې د ټیټا زاویه مساوي سي په 0 سره دویم په داسې حالت کې چې ټیټا زاویه مساوي سي په 90 درجه سره دریم په داسې حالت کې چې ټیټا زاویه مساوي سي په 4 سره په 180 درجه سره. راځو د لومړي حالت د حل لپاره لومړی په ای کې موږ تاسو داسې وایي که چیرې د ټیټا زاویه مساوي سي په 0 سره او د دواړو وکتورونو مقدار یو د بل سره توپیر لري نو موږ ار داسې لاسته راوړلی سو چې د ار داسې لاسته راوړلی سو چې ار مو خپله مساوي کېږي په A وکتور مقدار جمع د B وکتور په چی شي سره په مقدار سره په هغه وخت کې چې د ټیټا زاویه د منځ کې 0 درجې نو دا خپله مساوي کېږي د A مقدار مو خپله څو دی د A مقدار مو 3 سانتي متر دی 3 سانتي متر جمع د B مقدار مو څو دی د B مقدار مو هم 4 سانتي متر دی دا به مساوي سي 4 جمع اووه به خپله مساوي سي په 4 سره په 9 سانتي متر سره نو داسې وایو چې په هغه حالت کې چې د ټیټا زاویه مساوي په 4 سره په 0 درجه سره او د یو وکتور مقدار مساوي په 3 سانتي متر سره او د بل وکتور مقدار مساوي په 4 سانتي متر سره نو ار مو خپله مساوي کېږي په 9 چشي سره 9 سانتي متر سره دا و د A جواب. راځو د B جز جواب ته. په B کې راته وایي که چیرې د ټیټا زاویه مساوي سي په 90 درجې سره په دغه حالت کې تاسو د چشي لاسته راوړئ ار څپو کې لاسته راوړي دلته کې چې موږ تاسو وګورو د دواړو وکتورونو هغه مقدارونه یو د بل سره توپیر لري نو کله چې مقدار یو د بل سره توپیر لري د هغه لپاره فورمول داسې ویلی و چې که د ټیټا زاویه مساوي سي په چی سره په 90 درجې سره د دواړو وکتورونو مقدار یو د بل سره توپیر لري نو په دغه وخت کې ار چې دی دا په خپله مساوي کېږي په چی سره په A مربع جمع B مربع تر چی لاندې تر جذر لاندې دا به مساوي سي دا ولې دا په دې خاطر چې کوساین د 90 درجو خپله بیرته مساوي کېږي په 0 سره 0 ضرب عدد ټوله مساوي کېږي په چی سره 0 ضرب د عددونو ټوله مساوي کېږي په 0 سره فقط دغه برخه سره کم کېږي راته پاتېږي نو دا خپله مساوي کېږي. راځو A به مربع کړو لومړی راځو 3 مربع همدارنګه جمع 4 مربع تر جذر لاندې دا به مساوي سي 3 به 3 دا یې خپله څو 3 دا یې نه 4 دا یې خپله څو 4 دا یې هم 14 4 دا یې څو دا یې هم 14 نه جمع 14 تر جذر لاندې دا به خپله مساوي سي نه ضرب 14 نه جمع 14 به مساوي سي په څو سره په 25 سره 25 تر جذر لاندې دا مساوي په 25 سره 25 تر جذر لاندې دا مساوي کېږي د 5 مربع جذر څو دی خپله 15 دی نو ار چې دی هغه مساوي کېږي په څو سره په 15 سانتي متر سره کله چې د دوه وکتورونو ترمنځ د ټیټا زاویه مساوي په 90 درجه سره د وکتور مقدار مساوي په 3 سانتي متر سره د بل وکتور مقدار مساوي په 4 سانتي متر سره نو د دې هغه محصولات چې د هغه خپله مساوي کېږي په 4 سانتي متر سره په 15 سانتي متر سره. راځو پسې د C جز حل ته C جز کې راته وایي که د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجې سره د وکتور مقدار مساوي په 3 سانتي متر سره د بل وکتور مقدار مساوي په 4 سانتي متر سره په 4 سانتي متر سره نو تاسو د ار څه شي لاسته راوړئ د ار مقدار لاسته راوړئ یعنې د دغه دواړو وکتورونو جمع په لاس راوړئ. د دې لپاره موږ تاسو فورمول داسې ویلي وو موږ تاسو ویلي وو که چېرې د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجې سره او د دواړو وکتورونو مقدار یو د بل سره توپیر لري نو موږ کولی شو چې ار داسې لاسته راوړو چې ار مو خپله مساوي کېږي په A منفي B مطلقه سره صحیح مطلقه قیمت د دواړو دا مساوي سي د A قیمت چې دی هغه په خپله 3 دی د B قیمت چې دی هغه په خپله څو دی 4 دی راځو دا مساوي کېږي د درو څخه چې 4 لاړ شي دا خپله مساوي سي په چی سره په منفي 1 سره منفي 1 مطلقه قیمت خپله بیرته مساوي کېږي په مثبت چی سره مثبت 1 سانتي متر سره نو په دغه ځای کې مو ار مساوي سو په 4 سره د دې څخه داسې ویلی سو چې ار مو مساوي کېږي په 1 چی سره په 1 سانتي متر سره که چیرې د یو وکتور مقدار 3 سانتي متر وي د بل وکتور مقدار 4 سانتي متر وي او د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجې سره نو ار چې موږ ته په لاس راځي ار به خپله مساوي سي په 4 درجې سره ار به خپله مساوي سي په 1 سانتي متر سره.
دغه څخه وروسته راځو پسې یو دریم سوال ته. دریم سوال داسې دی چې که چیرې مثلا د یو وکتور مقدار چې دی هغه د بل وکتور د مقدار سره مساوي د لومړني وکتور مقدار د دویم وکتور د مقدار سره مساوي دی او د دواړو مقدار چې دی هغه 4 سانتي متره دی. لومړی که چیرې د ټیټا زاویه مساوي په 0 درجې سره تاسو یې ار پیدا کړئ، که چیرې د ټیټا زاویه مساوي په 90 درجې سره ار پیدا کړئ، که ټیټا زاویه مساوي په 80 درجې سره ار پیدا کړئ، که د ټیټا زاویه مساوي په 160 درجې سره ار پیدا کړئ، که د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجې سره تاسو یې چې پیدا کړئ ار پیدا کړئ. د لومړي جزء لپاره موږ تاسو داسې ویلي وو که چیرې د دواړو وکتورونو مقدار یو د بل سره مساوي او د ټیټا زاویه هم مساوي او په 0 درجې سره، په دغه حالت کې ار چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 2 ضرب ا سره. نو دا به مساوي څه دی څخه 2 به راځو په خپل ځای به ولیکو، د ا پر ځای به یو قیمت راواخلو چې هغه په خپله 4 دی 4 دی، دا به مساوي سي 2 ضرب 4 دا خپله څو دا خپله 8. نو دا مساوي کېږي په 8 سانتي متره سره. نو موږ داسې وایو کله چې د ټیټا زاویه مساوي په 0 سره دواړو وکتورونو مقدار هم مساوي په دواړو وکتورونو مقدار هم سره مساوي، نو په دغه وخت کې ار چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په 6 سره په 8 سانتي متره سره. دغه څخه وروسته راځو پسې د بي جز ته. د بي په جز کې راته وایي که چیرې مثلا د ټیټا زاویه مساوي په 90 درجې سره د دواړو وکتورونو هغه مقدار هم مساوي یو د بل سره، نو په دغه وخت کې تاسو چې پیدا کړئ په دغه وخت کې تاسو د محصله پیدا کړئ. ګورئ دغه فورمولونه ټول موږ تاسو په تېره ویډیو کې ویلي دي. د لپاره مو هم فورمول ویلی وو که چیرې د ټیټا زاویه مساوي په 90 درجې سره د دواړو وکتورونو مقدار یو د بل سره مساوي، په دغه وخت کې ار چې دی دا په خپله مساوي کېږي په 25 سره، ار چې دا خپله مساوي کېږي په ا ضرب 2 تر جذر لاندې، دا به مساوي سي. د ا پر ځای به راسو خپل قیمت پر واچو، د قیمت چې دی هغه په خپله 4 دی، هغه په خپله 4 دی، همدارنګه 2 به په خپل ځای ولیکو 4 ضرب 2 تر جذر لاندې سانتي متره مو چې شو د سوال جواب سو. ګورئ دلته داسې هم کولی شو چې دا 2 او 4 چې دی دا په خپله تر جذر لاندې کړو، 4 چې په 2 کې ضرب کړو دا بیرته خپل مساوي کېږي په 8 سره او د 8 مربع جذر دقیق معلوم نه دی. نو تاسو کولی شئ چې په دغه شکل سره یې تر دې ځایه پورې ولیکئ او نو دغه ستاسو د سوال جواب سو. راځو پسې سی ته. په سی جز کې راته وایي که چیرې د ټیټا زاویه مساوي په 80 درجو سره او د دواړو وکتورونو مقدار هم یو د بل سره مساوي دي، د لپاره هم موږ تاسو فورمول ویلی وو چې ار مساوي کېږي په ا ضرب 3 تر جذر لاندې، دا مساوي کېږي. د ا پر ځای راځو خپل قیمت ورته اچوو، د قیمت خپله 4 وو او راځو 3 څنګه کوو پر خپل ځای ورته لیکو، دا به مساوي سي په څه سره په 4 ضرب 3 سانتي متره تر جذر لاندې. دا ولې پر دې حالت پرېږدو ځکه چې 4 په 3 کې ضرب کې دا بیرته خپله مساوي کېږي په 4 سره په 12 سره او د 12 مربع جذر هم دقیق معلوم نه دی. تاسو کولی شئ په دغه شکل سره یې ولیکئ او یا که چیرې دواړه سره ضرب کړئ د دواړو مربع جذر راوباسئ په اشاریه عددونو کې راوځي، کولی شئ په هغه طریقه سره هم حل کړئ او په دې طریقه سره هم پر همدې ځای باندې پرېږدئ، کوم مشکل نشته. راځو پسې د ډي چې شته د ډي هغه جز ته. په ډي جز کې راته وایي که چیرې مثلا د ټیټا زاویه مساوي په 160 درجې سره په دغه حالت کې چې د دواړو وکتورونو مقدارونه هم یو د بل سره مساوي، تاسو چې پیدا کړئ تاسو د دې ار پیدا کړئ. د دې لپاره هم موږ تاسو فورمول ویلی وو، موږ تاسو ویلي وو چې دا هغه یوازینی حالت دی کله چې د ټیټا زاویه مساوي په 160 درجې سره دواړو وکتورونو مقدار هم یو د بل سره مساوي، نو ار چې دی دا په خپله مساوي دی بیرته د ا وکتور د مقدار سره او د ا وکتور مقدار مساوي دی په 6 سره، په بي سره او د بي وکتور مقدار په دې سوال کې مساوي دی په 4 سانتي متر سره. نو موږ داسې وایو چې په دې ځای کې ار چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په 4 سانتي متر سره په 4 سانتي متر سره. راځو پسې د ای جز جواب ته. په ای جز کې چې راته وایي، په ای جز کې داسې راته وایي چې چیرې د ټیټا زاویه مساوي په 180 درجې سره او دواړو وکتورونو مقدار هم یو د بل سره مساوي، نو تاسو د دې چې لاسته راوړئ په دغه حالت کې تاسو د دې هغه ار لاسته راوړئ. موږ تاسو داسې ویلي وو که چیرې د دواړو وکتورونو مقدار هم یو د بل سره مساوي او د دې منځ کې زاویه چې وه هغه هم 180 درجې وه، نو په دغه وخت کې ار چې دی هغه په خپله مساوي کېږي په 0 سره. ولې؟ ځکه چې موږ تاسو د ار لپاره یو بل فورمول هم ویلی وو چې ار مساوي کېږي په ا منفي بي مطلقه قیمت سره، دا به مساوي د ا څخه د ا چې دی هغه هم 4 سانتي متر دی، بي هم 4 سانتي متر دی، د 4 څخه 4 لاړ دا خپله بیرته مساوي سي 50 سره په 0 سره. دا و د ا جز جواب. همدارنګه د بي جز، د سی او همدارنګه د ډي کوم فورمولونه چې مو ویلي وو د هغو فورمولونو پر اساس باندې. راځو پسې یو اخري سوال ته. د دې په سوال کې موږ تاسو مخکې داسې هم ویلي وو چې که چیرې مثلا موږ ته په سوال کې مثلا د وکتورونو مقدار هم راته معلوم وي، همدارنګه محصله هم راته معلومه وي، خو فقط موږ څخه د ټیټا زاویه ورکوي، بیا څنګه کولی شو چې پیدا یې کړو؟ بیا هم د دې لپاره داسې ویلي وو چې کله چې د ټیټا زاویه چې ده هغه سره کم وي، د ټیټا زاویه نامعلومه وي او نور ار هم پیدا وي، همدارنګه د وکتورونو مقدار هم پیدا وي، نو تاسو څنګه کولی شئ دا ټیټا زاویه لاسته راوړئ؟ د هغه لپاره راځو مثال راخلو چې د دې فورمول پر اساس موږ کولی شو چې دا لاسته راوړو.
مثال داسې دی چې د A وکتور مقدار مساوي کېږي په 3 سانتي متره سره، د B وکتور مقدار مساوي کېږي په 4 سانتي متره سره، او محصله چې دغه مساوي کېږي په 5 سانتي متره سره. تاسو یې چې لاسته راوړئ د ټیټا زاویه اندازه لاسته راوړئ. د ټیټا زاویه اندازه چې لاسته راوړو نو داسې وایو چې کوساین د ټیټا چې دی هغه په خپله سره کم کېږي. کوساین د ټیټا چې دی د خپله مساوي کېږي. راځو آر محصله مربع دا یې هم آر مربع منفي ای چې دی دا یې هم 3 مربع منفي د B مقدار چې دی هغه 4 دی دا یې هم 4 مربع تقسیم پر څه شي باندې؟ تقسیم پر 2 ضربې څو سره؟ 2 ضربې 3 همدارنګه راځو لیکو دا مساوي کېږي 5 مربع کو 5 دا یې خپله څو دا یې هم 25 منفي 3 دا یې خپله څو دا یې هم 9 منفي 4 دا یې څو دا یې هم 14 تقسیم پر 2 په 3 کې دا یې څو دا یې 14 په 4 کې دا یې هم څو دا یې هم 24 د دې څخه دا مساوي کېږي 9 په 14 کې دا یې هم 25 منفي 25 دا مساوي په څو سره؟ په 0 سره. 0 پر څو باندې 24 عدد پر 0 خپله بېرته مساوي کېږي په چا سره؟ په 0 سره. نو دې څخه موږ داسې وایو چې کوساین د ټیټا چې دی دا خپله مساوي کېږي په څو سره؟ کوساین د ټیټا چې دی دا خپله مساوي کېږي په 0 سره. اوس کوساین د 0 درجې بېرته خپله مساوي کېږي په چا سره؟ په 90 درجې سره. کوساین د 0 درجې خپله مساوي کېږي په 90 درجې سره. موږ تاسو مخکې هم ویلي وو چې کوساین د 90 درجې مساوي کېږي په څو سره؟ په 0 سره. نو کله چې جواب 0 راوځي نو موږ داسې ویلی سو چې کوساین د 0 خپله مساوي کېږي په څو درجې سره؟ په 90 درجې سره. دا مو هغه د سوال جواب. موږ او تاسو په الجبري طریقه کې چې څه فورمولونه ویلي وو پر هغو فورمولونو ټولو باندې مو سوالونه حل کړله په دې هیله چې مخکې مشکل پیدا نه سي انشاءالله الرحمن. پر تاسو چې کوم سوالونه راځي تاسو کولی سئ مخکې چې پر دغه فورمولونو باندې ټوله څپه وکړئ حل یې کړئ. نو د وکتورونو د محصلې په الجبري طریقه سره چې کوم سوالونه وه دې سوالونو په پای ته رسېدلو سره نو ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بیا پورې ښه ورځ او ښه چل.